ته خاندمه دا بعضې خلک چې موږ پسې کنځلې کې بدې ردې وایي هغوی دا خیال لګي دوی به ډېر قار به دوی له ورځي او دوی له به ډېره غوسه ورشي موږ په دې خلکو پورې خاندو موږ ځان له زړه وخوړلو غریب ځان له دې زړه وخوړلو په موږ باندې ستاسو خبرې اثر نه کوي موږ الحمدلله داسې یو دین قبول کړی چې اسمان نه نازل کله دا بې مذهبه دي موږ زموږ داسې مذهب دی چې نه منل خو په ځای پرېږده چې ته به انکار وکړې نه به منې چې شک دې پکې وکم کافر کېږي ځکه زموږ مذهب قرآن او حدیث دی زموږ مذهب څه شی دی لږ په زور یې وایي څه شی دی قرآن او حدیث دی زموږ مذهب د ابۍ او د دادا قیسې نه دي نه خوبونه دي ستاسو په شان زموږ مذهب کې خو چې د شک وکړلو لاړلې قصه دې خرابه ده پټلی نه ودنګېدې ځکه زموږ مذهب دی قرآن او حدیث او که زموږ یو استاذ ولی نه او زموږ یو شیخ ولی نه ډېر به موږ ته محترم او ډېر به راته ګراني خو چې د هغه خبره موږ ته پته ولګېده چې د قرآن او حدیث خلاف ده موږ به وایو دا زموږ شیخ صاحب دی دا زموږ استاذ دی او ډېر محترم دی او ډېر عزتمند دی خو دا خبره یې خطا ده ادب یې کوو خو دا خبرې نه قبلو زموږ باره کې خلک چې ډېر دروغ وایي په هغې کې یو دروغ دام دي چې دوی امامان نه مني دا د امامانو ګستاخه دي الحمدلله دا زمونږ د پخوا نه د سلفو نه دا طریقه را روانه ده او زمونږ موجوده استادانو بیانونه تاسو اورئ درسونه اوس خو کومه خبره پټ هم نه پاتې هر تقریر او هر خطبه او درس ریکارډ کېږي مونږ خو چې کله به دا څلور امامان چې خلکو کې مشهور دي مونږ چې د دوی کې هر یو نوم الو مونږ سره رحمت الله علیه وایو چې د الله رحمت دی په هغه باندې او د دوی عزت کول مونږ په ځان لازم ګڼو ځکه مې ویلې چې د امام شافعي او امام مالک رحمهم الله دا دواړو ملاقات وشو دا زمونږ امامان دي اصل په خو یې مونږ وانو دي نور خلکو هسې دعوه کړي غریبانانو وایي څلور منو بیا یو رانیولې او د هغه یو بیا هغه خبره نه مني چې د دوی د خواهش خلافي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خبره بیا نه مني چې د دوی د خواهش خلافي یا د دوی داسې د مزاج خلافي یا د دوی مفاداتو ته پکې نقصاني لکه امام مالک رحمت الله علیه په امامتۍ باندې پیسې ناروا ګڼي خو څوک چې وایي چې زموږ امام دی ټول امامتي تر هغه پورې کوي نه جومات کې چې څوک پورې اوسه تنخوا خبره نه یې کړې ورته امام صاحب وایي ناروا ګڼي څنګه چل دی دې ځای کې امام صاحب نه مني نه بیا دې ځای کې اوس خبره د خېټې راغی که نه چې وایي دا بیا مشایخ بلخ چې وو هغوی اجماع کړی وه چې دا جایز مشایخ بلخ څوک دي ته د امام صاحب مقلد یې که د مشایخ بلخ مقلد یې د بلخ د مولیانو مقلد یې دا چې کله بیا د خېټې خبره راشي بیا امام صاحب هم نه پېژني امام صاحب خو الحمدلله موږ منو زموږ امام دی دا ټول امامان زموږ د سر ګلونه دي دا ټول امامان موږ ته محترم دي الحمدلله موږ ورته د الله اولیا وایو دا د الله اولیا دي او ډېر ښکلي ښکلي اقوال دا امت ته را نقل شوي دي اصلاح دپاره